نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې خوب کې یو ځل ما ته وښودلی شو، زه په خوب کې خپل ځان ته ګورم انی اتسوکو، زه مسواک وم. و په دې منځ کې یو دوه کسانو زه یې د شا طرف نه ونیولم، یو پکې غټ یو پکې وړوکی، او دا خو واقع د خوب هم ده او بخاري کې د یخ هم ده. و ما اراده وکړه چې دا مسواک د غټ ملګري د وړوکي له ورکم. نو ما ته امر وشو چې کبر د مشر له ورکه، نو فدفعته الى الاکبر، ما د مشر له ورکه. استدلال په دې طریقه دي د فضایلو د مسواک چې ګوره د پیغمبرانو خوب وحی او پیغمبرانو ته په خوب کې الله رب العالمین مسواک خودو چې دا مسواک استعمالوه. په خوب کې نبی صاحب د ځان ګورم چې زه مسواک استعمالوم، او بیا مسواک ما مشر کس لورک. نو بخاری کې دا صریح روایت د یخی راغلی دی چې دوه کسان د نبی صاحب خوا کې ناستو او نبی صاحب مسواک استعمالو، و به اراده وکړه چې د اصغر لورک موړو کې لنو امر ما ته وشو چې د مشر له دا مسواک ورکه. نو مشر له مسواک ورکه. دیو جنا عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای و په ما د الله ډیر فضل له رحم دی. یو فضل بګی داو چې په اخر ورځ باندې نبی اسلام د دې دنیا نه رخصتېدو د فانی دنیا نه او د الله سره ملاقات ل روان شو. نو زما او د پیغمبر لاړ یو ځای شوي په اخر ورځ باندې، او په اخر زمانه کې یو خیر دا و چې نبی اسلام زما سینې ته ډډه والی و، او زما د سینې او د زنې په منځ کې د الله د رسول نسا ختلی دی. دا زما کرامت دی، دا زما فضیلت دی، دا به بیانو. نو قصه داسې وه چې نبی صلی الله علیه وسلم د عائشہ رضی الله عنها سینې ته تکیه لګولې، او د هغه ورځو چې په کوم ورځ وفات کېده یو ګنټه نیمه پس وفات کېده. د ځنکدن کیفیت تقریبا شروع و په دې وخت کې عبدالرحمن بن ابي بکر راغی چې دا زما ورور دی، د عائشہ ورور دی، د ابوبکر صدیق زوی دی. و د هغې په لاس کې مسواک استعمالو، و نبی اسلام داسې پورته هغه مسواک ته کتل. و زمانه مخکې دا پته و عرفتو انه يحب السواک، و ما ته پته وه چې نبی اسلام د مسواک سره ډېره مینه ساتي. و ما ورته وویل چې اخذه لک، دا مسواک دله راواخلم د خپل ورور نه. و نبی اسلام په سر باندې اشاره وکړه چې راواخله. و ما د خپل ورور نه چې مسواک راواخیست، هغه کلک و، ځکه هغه نوجوان سړی و او نبی اسلام خو بیمار نو هغه کلک مسواک نه شو. ما په خپله خوله کې ولا وچوپه او داسې مزیدار پوست مې کوله، او بیا مې نبی اسلام له ورکه. نو داسې مزیدار مسواک یې وه چې داسې مسواک یې چېرته هم نه واله، ډېر په خوند باندې هغه مسواک هغه استعمال کړه. دا حدیث علماو په دې کې راوړی دی وروڼو چې په ځنکدن کې مسواک استعمالول دا دومره مهم عبادت دی او دومره کلک سنت دی، او د دې دومره اهتمام پکار دی چې د یو سړي نه ساه خیږي، او هغه سړی په ځنکدن په کیفیت کې دی چې هغه خبرې هم سمې نشي کولی. هغه سړی په داسې کیفیت کې مسواک استعمالوه، د مسواک اهتمام به یې کوو. دا حدیث امام بخاری رحمه الله په صحیح البخاری کې راوړی دی. دا امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم کې راوړی، کتاب المغازی کې بخاری راوړی دی، باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم کې دا راوړی دی. نو د الله د رسول د مسواک سره مینه وګوره. عائشې ته هم دا پته وه چې انه يحب السواک، دا د الله نبي چې کوم دی د ده د مسواک سره مینه ده. نو ما وله مسواک راواغېست. دی وایي زما وروڼو دا زموږ د زمانې غفلت دی چې موږ مسواک نه استعمالو. ډېر خلک د مسواک د فایدو نه خبر هم نه دي چې د مسواک څومره فواید دي، او ډېر مسلمانان دي چې هغوی په لاسونو کې مسواک نه ښکاره کېږي. خاص کر د جمعې په ورځ باندې به نبی سم ډېر مسواک وایو، درود به ډېر وایو او مسواک به ډېر استعمالو. زه داسې وایم چې په هر حمام کې مسواک پکار دی، چې د ښځو مسواکونه وي، د سړو سم مسواکونه وي، او دا ټوپیس که سړی یو زاید شی استعمالوي خلار د استعمالوي سبا ماښام. لیکن مسواک د هر مسلمان په جیب کې پکار دی، د هر مسلمان په حمام کې باقاعده چې مسواک پر 2-3 دانې مسواکونه پراته وي. سعودي عرب نه چې کوم ملګري رالي هغه د غټ غټ تسبیح راوړي. تسبیح مسله به انشاءالله خپل ځای کې موږ بیان کوو. بیګا موږ د شیخ الباني رحمه الله یو سوال اورېدو په نت باندې د هغه یو سوالو چې دا مسبحه چې کوم دا څه شی دی. نو د هغې باره کې د هغه رایه دا و چې دا سلفو نه ده استعماله کړي. دا تسبیحات مسبحات چې کوم دا تسبیح د دانو والا دا به سلفو نه استعمالوله، او د دې باره کې تمام روایتونه چې راغلي ټول روایتونو کې کلام دی. دا د الباني صاحب فتوا ده. خپل ځای ته انشاءالله ورسېدو، دغه روایتونه به راجمع کړو، یو ځای ته موږ ته معلوم دي د الله په توفیق باندې، او هغه تحقیقي خبره به هلته بیانه کړو. خو هسې زه دا وایم چې خلک د تثبوت نښتي او دا خلکو له راوړي، د هغې په ځای دا مسواکونه راوړئ خلکو له.
دا خصيص د عطر مسواک دا څه هغه د سنت طریقې دی دا هدايا به نبی رسول خلکو لور کول مسواک به نبی رسول خلکو ته ورکاو دغه شان عطر و غیره دا به خلکو دي کې اجر کیږي نبی رسول فرمای درې څلور شیونه د دې رد کول من دي چې شاته له درکو دا به نه رد کې شاته تکیه کی خو دله چې دې تکیه ته ډډه ولا دا به گزارې نه بلکې دې تکیه ته ډډه ولا ها کله کله دسی چې بل ملګری معززي او تل تکیه راواله یو تکیه د بمنځ کې دسی کېد او دا حدیث کې راغلی بمنځ کې کېد دوه کسان بمنځ کې به تکیه کې دي کې یا قران چا راوړ نو تکیه بلری کې قران بده تکیه د پاسه کې دی لکه تورات والا حدیث کې راغلی نبی سم د چا تورات راوړ بیت المدرس کې دا يهود مدرسه وا نو تکیه د ځان لری کړو هغه تورات به د پاسه کې خو نور تکیه چې شاته تکیه خو د بالغ دا بنرت کې د حدیث کې راغلی او کچا د خوشبو درکوله کشماله د درکو دا بنرت کې د حدیث کې راغلی او کچا د شوده درکو چې شوده د باندې اسکم دا بنرت کې د حدیث کې راغلی و درې څلور قسمه تحفې دي چې د دې رد نه ده پکار ځکه دا قلیل المحمل یا آسان دي ارسو خلکو لور کول شي نو دیو جن دا خوشبو چې دا استعمالول او مسواک استعمالول دا د الله د نبی خاصه طریقه و دغه پسندیده اعمال چې کوم هغه په مسواک خوشبو غیر استعمالول دا د الله د رسول پسندیده اعمال چې دا ډیر خوخو دیو مسلمانانو له دا دعوت ورکو مسواکونه ځان له پیدا کړي او هر وخت مسواک استعمالوي امام نسائی په دې باب یې خېده چې سواک فی کل حین هر وخت به سره مسواک استعمالي دي کې د نسائی غرض دا ده چې په بازو هغه مليانو باندې رد کوي چې کوم مليان وایي چې دا مازه په ټیک مسواک نه استعمالي غاخ نه مدوینه وځي او داس بده مات شي دا د بازو مليانو فتوا ده امام نسائی په دې رد کوي چې بده اړه او داس ماتيږي د غاخ په وینه باندې او داس ماتيږي ان شاء الله یو څو جمعې پس موږ دا موضوع شروع کوو نواقض الوضو چې به کوم شینو باندې او داس ماتيږي دا بیانو د الله تبارک تفصیل ان شاء الله تعالی نو دیو جن مسواک استعمالول د الله د نبی پسندیده طریقه او هغه مسواک استعمالو نو تهجد ټیم کې مسواک استعمالو چې کمرې ته به داخل شو مسواک به استعمالو د مخکې روایت معلومیږي د تلاوت د قران په وخت کې به مسواک استعمالو او عند قیام الصلاه چې جمع ته ودرېدو نو صحابه مسواکونه استعمالول صحیح حدیث کې راغلی صحابه چې کله صفونو کې ودرېدل مسواک به په لاس کې او بیا به مسواک ورسته به دی وکه کې خو د قسم چې منشي قلم دی وکه به یې خو مسواک دا پیدا معلومه شو چې کوم خلک دسی بیانې چې خامخه یو لیش مسواک پکار ده یو لیش دا ضعیفه خبره ده د مسواک د لپاره خاص مقدار چې کوم تبلیغان ملګری بیانې یا نور مولیان بیانې په دې سوشل میډیا باندې چې دا لیش نه کم مسواک نه ده پکار دا موضوعي خبره ده ضعیفه ده خود ساخته ده حدیث معلومیږي مسواک په دغه کې بخلګو خو دا وکي دا بش نه خو د لکی وړو کې مسواک به لسړی سجده کې اكوز بزما کنه لګيږي نو دومره مسواک چې بلاس کې نه ولیکيږي او ستا خله به پاکي هر سړی به خبره پويږي څو غټ مسواک استعمالي څو وړو کې او غرض زمادار چې د الله او د رسول له طرفنا د مسواک په مقدار کې خاصه پابندي نه ده نقل چې سړی به دومره مقدار مسواک استعمالي او دومره مقدار نه چې مسواک ود استعمالول سړی علماء ویل د هر بوټي مسواک سړی استعمالول شي هغه زمانه کې دا دغه بوټي چې کوم مشهور دا د شجره العراق چوته ویل کېږي دا دغه بوټونه و مسواک جوړېدو کیکر وغیرہ د زمانه کې نور بوټي د مسواک راغلي اوس مسواکونه دغه زمانه د مسواکونه مزدار مسواکونه راغلي د خونه د لخت نم سره مسواک استعمالول شي هر هغه چې د خلی صفائی کول او د دینه مسله مسواک کول شي اگر که د صحابه په زمانه کې مخصوص ډکیو د مسواک د پاره او په دې زمانه کې خو جديده زمانه د مسواکونه نور مخه راغلي نو بهترین مسواک استعمالول د الله د نبی طریقه او د جبه په سر باندې به سم مسواک استعمالو د جبه به صفاکول په مسواک باندې اول به د اخی طرف صفاک بیا به د ګس طرف صفاکو د الله د نبی طریقه وا جبه له دن مسواک ویول د څه طریقه به جوړه کله کولټی چې کوي دنه د الخی جبه به د مسواک سر لگاو او عام اهل علم دا ویل چې بخیل اس باندې مسواک استعمالول پکار دي ځکه دا ازاله النجاست نه بلکې دا عبادت ده نو بخیل اس باندې مسواک استعمالول پکار دي د الله د نبی طریقه وا